پکار دی عوامو ته یو نصیحت مختصر په دې موقع باندې هغه دا ما مخکې په دې باندې اوږدې خبرې کړي دي چې هر تور ټکی د ویلو نه او هر هغه شی چې کتاب ورته ویلی کېږي دا به اخلي نه چې کتاب دی به زه اخلم صحیح د کتابونه خو زموږ په مکتبو کې ډېر خرڅېږي پاکستان کې په ګاډو کې هم خرڅېږي په لارو کوڅو کې هم خرڅېږي دا کتاب د چا دی دا د بریلي دی دا د شیعه دی دا د صوفي دی دا د ماتوریدي دی دا د خارجي دی دا د تکفیري دی دا د مرجعي دی دا د چا دی دا کتاب اخر د کوم نظریې والا علم دی نه دغې ته موږ نه ګورو خو کتاب کور ته راوړو نو دا کتاب چې دی کور ته راوړو په هغې کې چې څه لیکلي هغه د دغه ذهن په خپل ګرفت کې راولي بس دی هم په هغې باندې عمل شروع کړي نو لږه ګزاره کوئ اگر که نن سبا خو د کتابونو شوق ډېر خلک نه کوي د کتابونو شوقین هغه اکثر د خاورو لاندې پراته دي ځکه چې یو امت هله مخکې کیدی شي چې د امت افراد د کتاب سره شوق ساتي نو زموږ امت عموما په دې کې کمزوری دی او پښتانه خاص په دې کې کمزوري پښتون د کتاب سره څه کار دی بعض لا فخر وکړي وایي منې به پښتانه جټ قوم دی ساده زه ورته یم سادهګانو دا د صفت خبره نه ده تاسو یې شرموئ دی شرموئ چې پښتون جټ قوم د کتاب نشي ویلی صفت خو دا دی چې یو سړی دا وایي چې زموږ قوم خو پاسي د کتاب سره او د کېږي د کتاب سره دا د صفت خبره ده دغه قومونه مخکې شوي دي چې هغوی د کتاب سره کیني پاسي د انګریزانو ته وګوره څومره د دوی د دې مطالعې سره شوق وي که تاسو خیال کړی ده باتروم کې چې کوم فلش لګي دا په دوه قسمه یو کرسۍ والی که دا کرسۍ والا انګریزي باتروم دی دې ته انګریزي باتروم وایي که نه دلته ورته فرانسي وایي دا ولې هغوی داسې جوړ کړی تا چې دې کې سوچ کړی د دې لپاره جوړ کړی چې په دې ناسي او کتاب ګوري یا اخبار ګوري یعنې اودس هم ماتوي او د هغې سره سره اخبار هم ګوري او کتاب هم ګوري او موږ د هر څه پرېږده دا کتاب موږ ونوي دا قرآن کریم موږ روانه بس بل کتاب خو پرېږده چې موږ یې روالو او مطالعې کړو علم زیات کړو خو لرې خبره موږ دا کتاب ونوي دا موږ په روژه کې صرف رالو او بس نور خیر خیریت دی او که ما د یو کس نه تپوس شروع کړو نو ناشنا جاخۍ به راښکاره شي چې د یو نه تپوس وکړم چې تا په دې هفته کې څوک قرآن ویلی څومره ایتونه دي ویلي نو بیا ته ګوره دې حالاتو ته خو نه یې کوو چې الله به پرده اچولی خو په خپله دې پوه شي نو موږ کوم آسماني کتاب چې زموږ دی هغه موږ پرېښودی دی کوم چې زموږ د امت دپاره حدیثونه بیان شوي دي هغه موږ پرېښودي نو لا نور کتابونه خو پرېږده نو د کتاب سره شوق ساتئ او هر کتاب د ویلو نه وي کوم کتاب چې مالی دیني نو نږدې چې تا ته کوم حق پرست عالم وي د هغه نه صرف لږ مختصر تپوس کوه شیخ صاحب مفتي صاحب مولوي صاحب مولانا صاحب داسې کتاب ما پیدا کړی دا د نوم یې داسې عالم لیکلی دی تاسو دې باره کې څه وایې نو هغه به درته بیان کړي چې او دا کتاب د کتلو دی یا نه دی د کتلو اوس که عالم یې ګوري نو عالم خو حق او باطل کې تمییز کولی شي چې او دا خبره باطله ده اوس موږ سره په مکتبه کې د دې ګمراه فرقو دنیا کتابونه پراته دي دنیا خو هغه موږ دې دپاره ساتلي دي چې ویې ګورو چې اخر دوی څه دلایل بیانوي په دې خپله مسله عامي خو دغه نشي کتلی ځکه که عامي وګوري په هغه باندې اثر کوي نه به ګډوډ شي نو دا یو نصیحت دی ټولو ته چې کتاب اخیستو کې څه کوئ احتیاط کوئ اگر که کتابونه والا کوم ځای کې پراته دي د خاورو لاندې پراته دي